اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وتلک حجتنا او داد زمونږ دلیل آتیناها چې ورکړیو مونږه دلرا ابراهیم علیه السلام ته علی قومه د قوم په مخالف د قوم په مقابله کې مونږ ته د دلیل ورکړو نرفع درجات مونږ اوچتو درجه من نشاء د هغه چا چې مونږ اوغاړو ان ربک حکیم علیم بشکا ستارب حکمت والا او علم والا دی ووهبنا له او ورکړو مونږه دته اسحاق علیہ السلام و یعقوب او یعقوب علیہ السلام کلن هدینا ټولو ته مونږه هدایت وکړو یا هر یو ته مونږه هدایت وکړو ونوحا هدینا من قبل او نوح علیہ السلام ته هدایت کړو مونږه نوح علیہ السلام په هدایت ساتلیو مونږه من قبل مخکې د دینا ومن ذریته او د اولادنا داوود و سليمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون چې داوود علیہ السلام دی سليمان علیہ السلام دی ایوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دی موسی علیہ السلام دی او هارون علیہ السلام دی وکذالک او همدارنګي نجزی المحسنین من بدل ورکو نیکو کونکو تا وزکریا و یحیی و عیسی و الیاس او زکریا علیہ السلام یحیی علیہ السلام عیسی علیہ السلام او الیاس علیہ السلام کل من الصالحین طول وود نیکو کارونا و اسماعیل والیسع و یونس و لوط او اسماعیل علیہ السلام یسع علیہ السلام یونس علیہ السلام او لوط علیہ السلام وکلن او هر یولا فضلنا علی العالمین فضیلت ورکړي دی مونږه په تمام جهان باندې په تمامو مخلوقاتو باندې ومن آبائهم او د دوی پلارانو و ذریاتهم او د دوی اولاد و اخوانهم او د دوی رونو نه هم وجتبیناهم او غرقل مونږ دوی وهدیناهم او هدایت کړو مونږ دوی ته الى صراط مستقیم لارې نیغتا ذالک هدى الله دا هدایت د الله دی یهدی به من هدایت کوي په دې سره من هغه چاته یشاء چې خوښی شي من عباده د خپل بندگانو نه ولو اشرکو او کچری دوی شرک وکړو لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولو اشرکو او کچری دوی شرک کوله لحبط عنهم نخامخ زایشی بود دوینا ما كانوا يعملون هغه چې دوی عملونه کم عملونه دوی کول اولئک الذين دغه خلق هغه کسان دي اتیناهم الكتاب چې مونږه ورکړی دي دوی ته کتاب والحکم او حکومت والنبوه او نبوت فإن يكفر بها پس کچری دوی انکار وکړي په دې سره هؤلاء دغه خلق فقد وکلنا بها نو په تحقیق سره مقرر کړي دی مونږه بها پتی باندې قوما داس خلق لیسو بها بکافرین چې ندی د دینا انکار کوونکی اولئک الذین دغه خلق الذین هغه کسان دي هدى الله چې هدایت ورته کړی دی الله تبارک وتعالى فبهداه مقتده نو د دوی په هدایت باندې د دوی په لار باندې اقتده روان اوسېګا قل او فرمای اے محبوب صلی الله علیه وسلم لا اسالکم علیه زنغعلم دستاسونا په دی باندې اجرن سب اجر ان هو الا ذکر نه د مگر نصیحت للعالمین د پاره د تمام عالمینو